سلامونه مینه احترامات درنو کتونکو هیله ده چې ټول به ښه یاست. څنګه کولی شو د امریکا ډي وي لاټري یا ګرین کارت ویزې ته نوملیکنه وکړو. دا چې هر کال امریکا خپل هیواد ته یعنې امریکې ته د یو شمېر هیوادونو خلک غواړي د همدې ډي وي لاټرۍ لارې چې دلته به ثبت نام کوي، نوملیکنه به کوي او د همدې نوملیکنې لارې چې کله لاټرۍ کې نوم راووځي د چا، نو امریکا ته بغیر د پیسو چې څومره مصرف یې راځي، نو یوازې بیا د تګ په مهال چې د پاسپورت ته ضرورت دی چې باید پاسپورت تاسې جوړ کړئ. نو دا څنګه کولی شو په دې لنډه ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې موږ دې ته څنګه ثبت نام کولی شو. راځو ځو ویب سایټ ته. درنو کتونکو تاسې به لاړ شئ کروم ته، ګوګل ته به لاړ شئ او هلته به dvprogram.state.gov وهئ. نو تاسو ته دغه شانتې ویب سایټ خلاصیږي. نو تاسو به دلته بیا راشئ، په دې ځای کې به تاسې دلته به تاسې کلیک وکړئ. له دې نه وروسته درنو کتونکو تاسو ته داسې یو صفحه خلاصیږي چې په دې صفحه کې به تاسې دغه کوم خط چې تاسې وینئ، نو دا به تاسې په دغه خانه کې، یعنې دغه کومه خانه چې ده دلته به تاسې ووهئ. په دې خانه کې به تاسې دغه شماره ووهئ. نو کله چې مو دغه شماره ووهله، نو تاسې بیا کولی شئ چې دلته راشئ، سبمیټ ووهئ. دغه سبمیټ دلته لیکل شوی دی، په دغه ځای باندې تاسې کلیک وکړئ. نو دلته تاسې چې راشئ، دا لومړۍ صفحه ده او په لومړۍ صفحه کې به تاسې ډېر د دقت نه کار اخلئ چې څه پکې غلط نه کوئ. نو دلته تاسې وینئ په دغه ځای کې چې دی فیملی لاست نیم یا فیملی نیم، د کورنۍ نوم یا ستا تخلص وي، دغلته بیا چې دی فرست نیم راځي او دلته باید میډل نیم چې کوم دی دا راځي. نو که تاسې تخلص نه لرئ، نو که پاسپورت تاسې لرئ، پاسپورت به خامخا ستاسې تخلص وي. او که چېرته تاسې همداسې تذکره لرئ، کاغذي تذکره لرئ، نو هغې کې باید تخلص باید نه وي بعضې کې. نو تاسې کولی شئ د خپل کورنۍ نوم ورکړئ پکې، چې هغه هر یو نوم تاسې ورکوئ، د خپلې خوښې نوم ورکړئ ورته. دغلته به تاسې تخلص ولیکئ او دلته به ورپسې لاندې فرست نیم لومړی نوم به ولیکئ، لاندې به میډل نیم. میډل نیم که نه لیکئ نو تاسې څه اړتیا نشته دی ورته، مه لیکئ. دلته راځو دغه ځای ته، زه تاسو ته اول دا تشریح کوم، بیا وروسته زه ډکوم، بیا ویډیو سټاپ کوم تر څو وخت ډېر ونه نیسي. نو دلته به تاسې میل که چېرته هلک وئ او که چېرته نجلۍ دپاره تاسې ثبت نام کوئ، نو بیا به فیمیل باندې دلته کلیک وکئ. همداسې لاندې به تاسې دلته راشئ، برت ډیټ دی په دریم کې. نو دغلته لومړی به تاسې مونت دا میاشت به په دې کې ووهئ، ورپسې بیا ډی دا ورځ دغه به ووهئ او دلته به بیا ایر ووهئ. یعنې تاسې په کوم کال کې زیږېدلي یاستئ هغه نیټه د تاسې څخه غواړي. ایر دی، کال دی، بیا ورپسې ورځ ده، ورپسې میاشت ده. دا هم چې مکمل شو نو څلورم پارت ته بیا راشئ. دلته به راشئ بیا څلورمې برخې ته، یعنې تاسې دلته تاسې ته و چې تاسې په کوم ښار کې زیږېدلي یاستئ. برډ سټي دی، صحیح ده. په دغه ځای کې به تاسې چې کوم ښار کې زیږېدلي یاستئ همغه ښار به ورته ووهئ. او دلته لاندې پنځم پارت کې بیا تاسې ته راځي چې کوم ښار کې تاسې چې یاستئ زیږېدلي یاستئ، کوم هیواد کې کنټري، یعنې تاسې به هیواد دلته انتخاب کړئ. نو دا چې موږ په افغانستان کې یا پاکستان کې، نو تاسې کولی شئ چې پاس کې ورته ولایت انتخاب کړئ چې د هیواد کوم ولایت دی. شپږمې برخې ته راځو او په دې برخه کې به تاسې هیڅ کار نه لرئ، یعنې دې ځای نه تر دې ځای پورې تاسې په دې کې هیڅ کار مه لرئ، دا په خپل ځای باندې پرېږدئ. یعنې دې کې تاسې سره هیڅ کار مه لرئ. دا وایي که تاسې چېرته په خارج کې یاستئ او هلته اوسېږئ، تاسې د هغې ځای نه کوئ. موږ یوازې په افغانستان کې، پاکستان کې د همدې ځای نه موږ نوم لیکنه کوو. راځو دلته لاندې، او لاندې په دغه برخه کې انځور دی چې باید موږ دلته یو انځور ورکړو دې ځای ته، چوز نیو پټو، چې دا انځور باید په 600 په 600 کې وي یا 1200 په 1200 کې وي. دا که ستاسې مخکې نه باید فوټوشاپ کې برابر کې ځان دپاره وشاته، بیکګراونډ یې هم باید څنګه وي، سپین وي. نو دلته چې کله عکس ورکړو، نو دلته بیا لاندې به بیا راشئ، اتمې برخې ته به دلته راشئ. دغه لومړی چې دی دغه
اپشنل دی که تاسو په دې کې شی لیکئ او که نه لیکئ څه پروا نه کوي. په دغه ځای کې تاسو شی لیکئ که نه لیکئ هېڅ پروا نه کوي. خو دغه کومه برخه چې ده دا ډیره مهمه ده. نو دلته به تاسې اډرس لاین ورکئ، که ولسوالي ورکئ دلته به ولسوالي ورکئ. دی کې اډرس لاین دویم ورکئ، یعنې کومه ولسوالي لرئ ولسوالي نه ورکئ، بیا کوم کلي هغه کلي نوم ورکئ پکې. ورپسې بیا سټي دی چې کوم ښار کې تاسو یاستئ، د خپل ښار لکه کابل شو، ننګرهار، جلال آباد شو، نو تاسو ورکئ دلته ولایت نوم دی، هلته په ولایت نوم ورکئ. دلته به تاسې زیب کوډ ورته ویل کېږي. تاسې چې په هر ښار کې یاستئ نو تاسې به دلته شي وکړئ پوسټل کوډ ته وایي، یا ورته د پوستخانې نمبر یا کوډ ویل کېږي. دا چې اوس په افغانستان کې د خارج نه پوستخانې او څه بندې هم دي، خو تاسې بیا هم کولی شئ په کروم کې سرچ وکړئ، هلته لاړ شئ، د خپل ولایت نوم ولیکئ او زیب کوډ ورکړئ، نو ډایرکټ پوستخانې څومره چې دي ستاسې په ولایت کې هغه ټولې راخلي. او دلته به راشئ کانټ ویر لیو ټوډے. اوس تاسې چیرته اوسیږئ یا کوم تاسې ژوند کوئ، نو دلته به تاسې هم افغانستان ولیکئ. دې ځای کې دلته به تاسې افغانستان ولیکئ. دلته چې دغه ځای وهي نو دلته ډایرکټ افغانستان څنګه دی، افغانستان دلته په سر کې افغانستان اول راځي، نو دلته به تاسې افغانستان سلیکټ کړئ. دلته ورپسې به تاسې بیا د فون نمبر موبایل نمبر به ورکړئ. دا اپشنل دی، که موبایل نمبر در سره نه مشکل نشته دی، خو ښه خبره دا ده چې تاسې پکې خپل موبایل نمبر هم ورکړئ. او ورپسې ایمیل ادرس دی چې ډېر مهم دی چې تاسې بل ته خپله ایمیل ورکړئ. کله چې تاسې ډي وي لاټري کله اعلان شي نو تاسې ته هم د ایمیل لارې بیا میسج کېږي او تاسې سره هم د ایمیل لارې هغوی بیا میسجونه کوي، ایمیلونه درته کوي کله چې ستا بریالی شي او لاټرۍ کې دې نه موځي. نو دلته به هم لومړی ایمیل هم چې هلته ورکړه، دویم ایمیل به هم همغه ایمیل به دلته ورکړئ. دیس به کنفرم ایمیل دی، مطلب هغه ایمیل به هم دلته هم ورکړئ. ایمیل نه مطلب هم د جیمایل دی، تاسو کولی شئ هم د جیمایل پکې ورکړئ. ورپسې راځو دغلته پرایمري سکول دی چې تاسې به شی وکړئ. دلته به لومړنی ښوونځی های سکول دی، صحیح ده، همدا های ډیګري دا کوم پوهنتونه یونیورسټي ډیګري ته لرئ نو یا نور څه شیان لرئ، نو تاسې کولی شئ دلته خامخا باید یو انتخاب وکړئ. حد اقل یو انتخاب باید تاسې وکړئ. دلته نو که تاسې 12 نه فارغ یاست نو های سکول ډیګري ورته انتخاب کړئ، که د پوهنتون نه فارغ یاست یونیورسټي ډیګري ورته څنګه کړئ، دا ورته انتخاب کړئ. لاندې راځو که چېرته تاسې واده کړی وي نو تاسې به دلته دغه ځای کې میرډ دی، او که چېرته واده به نه وي کړی نو تاسې به په همدې باندې اول باندې ان میرډ باندې به چی وکړئ، دلته به کلیک وکړئ. لاندې راښکته کېږو، دلته نور څه سرکار مه لرئ. دلته که چېرته تاسې واده کړی وه نو تاسې کولی شئ دغه ته د بچو شمیر ورکړئ، 2 3 4 هر څو چې وي همغه څنګه کوئ، همغه د بچو شمیر به ورکړئ. او کله چې غونډه ډک شو دا فورم تاسې فول کړه نو دلته به کانټینیو باندې به کلیک وکړئ. زه ویډیو سټاپوم او دغه ټول معلومات دلته ورکوم او بیا مخکې ځو. درنو کتونکو ما هغه معلومات چې دي ټول معلومات دا دی ما مکمل کړه، ټول معلومات مې ورکړله. اوس راځو نو دغه ځای ته راځو سبمیټ ته، نو تاسې به راشئ او دغلته به په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. دا د موږ بلې صفحې ته رالو، نو په دې صفحه کې موږ ته وایي که تاسې دغې کومه غلطي کړې، کوم اشتباه مو کړي، نو تاسې کولی شئ چې دلته بیا څنګه وکړئ، په دې باندې تاسې بیا ریویو وکړئ، بیا کتنه وکړئ، دغلته هغه اصلاح کړئ. او که چېرته صحیح وي، معلومات مو صحیح وي، دقیق وي، کومه غلطي نه لري، نو په اخر کې به دغلته راشئ تاسې دلته به سبمیټ ووهئ. او که چېرته کومه ستونزه درلوده په دغه معلوماتو کې نو تاسو کولی شئ دلته راشئ، go back to part 1 لومړني پارت ته څنګه شئ بیرته وګرځئ. او که چېرته معلومات مو صحیح و دقیق و نو تاسې کولی شئ چې بس همدغه سبمیټ باندې چې وکړئ، دلته تاسې په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. نو دا د درنو کتونکو زمونږ نوملیکنه هغه په بریالي ډول باندې څنګه شوله، هغه ترسره شوله، سکسیس شوله. یعنې کله چې د 2015 ډي وي لاټري اعلانېږي نو په هغې کې زمونږ نوملیکنه وشوله. نو دلته دغه ډېر مهم پارټ او مهمه برخه دغه ده
چې تاسې باید دغه ځان سره نوٹ کړئ. دغه کوم چې تاسې وینئ انټرنټ نیم دی کنفرمیشن نمبر دی، نو دا به تاسې سره خوندي ساتئ. دلته تاسې ته وایي چې تر دې تاسې هم له دې صفحې نه مه وځئ تر څو چې دا تاسې پرنټ کړي نه وي یا دې څخه تاسې سکرین شاټ اخیستی نه وي. نو تاسې دا یا سکرین شاټ کړئ او یا ځان سره چې وکړئ دا پرنټ کړئ، د دې نه کاپي واخلئ او د ځان سره یې خوندي وساتئ.